دوستانو سلامونه، هیله مند یم چې ټول به روغ او جوړ اوسئ. د کورس اومې ویډیو ته ښه راغلاست. ملګرو، پر تېره ویډیو کې موږ او تاسو د فقط د صرافۍ په اړه باندې د مجازي صرافۍ په اړه باندې عمومي معلومات وړاندې کړله. دلته زه تاسو ته یو څو صرافۍ غواړم در وپېژنم، د هغوی په اړه باندې معلومات درکړم. بیا به انشاءالله په عملي ډول باندې د دغه صرافیو زده کړه او په دوی کې تریډ کول او د دوی په اپشنو باندې ځان پوه کول بیا به انشاءالله په عملي ډول باندې په دغه انوایرمنټ کې نورې ویډیوګانې زه جوړوم او تاسو ته بیا وړاندې کوم. دوستانو، دلته څو صرافۍ تشریح کوم چې هم عمومي دي او هم ساده دي. د هغوی د جملې څخه اول کوین بیس صرافۍ ده. دا هم ساده او هم د ښو ځانګړتیاو لرونکې صرافۍ ده. ډېره ساده صرافۍ ده. ځینې وختونه ځینې ملګري د صرافۍ په محیط او چاپېریال باندې نه پوهېږي. د پیل کوونکو یعنې د هغه کسان چې تازه یې غواړي د کریپټو په برخه کې کار وکړي، د هغوی لپاره بیخي ښه اپشن دی دا کوین بیس صرافۍ چې اوله په دغه کې ځان ته اکاونټ جوړ کړي. په امریکا کې ډېره مشهوره ده دا صرافۍ. تېر کال یې د صرافۍ په لیست کې لومړی مقام درلود. د امنیت برخه یې هم ډېره ښه ده، یعنې سیکیورټي برخه یې ښه ده، لوړه ده، څوک هیک کولی نه شي، د دوی سیسټم ورخرابولی نه شي. دا صرافۍ د زده کړو برخې هم لري. ځینې صرافۍ د دوستانو تاسو ته ځینې پوسټونه کوي، په د خپل اپلیکیشن کې یو برخه لري چې پوسټونه کېږي، هلته تاسو معلومات درکوي د کریپټو په اړه باندې. خو یوازینی شی چې دی دا لوړ او پیچلی فیس لري. دغه یو نوم دی او لوګو هم دغه رقم ده. تقریبا کولی شئ چې دغه رقم نوم په پلی سټور کې سرچ کړئ یا په اپل سټور کې یا په ویب سایټ کې په ګوګل کې تاسو ته کوین بیس صرافۍ راځي او کولی شئ اکاونټ ځان ته جوړ کړئ. دوهمه صرافۍ دوستانو بایننس ده. بایننس فکر کوم چې موږ تاسو به ډېری زیاتره افغانان به وپېژني. په نړیوال کچه خو بیخي مشهوره ده، په افغانستان کې هم ډېری کسان پېژني. او د بایننس صرافۍ کاروونکو لپاره یو ښه زیری دا ده چې پخوا یوازې په پاسپورټ باندې ویریفای کېدل، اوس په الکترونیکي تذکره باندې هم ویریفای کېږي. دا صرافۍ د ټولو صرافۍ په منځ کې ټیټ فیس اخلي، نو په همدې خاطر د ټولو په منځ کې ښه محبوبیت هم لري. فیس یې ډېر وخت مفت وي، خو کله نه کله داسې یو لږ فیس اخلي. هر څومره ډېره پانګه چې ولرئ هغومره مو فیس کمیږي. چې هر څونه ډېرې پیسې په بایننس کې تاسو ولرئ هغومره لږ فیس ستاسو څخه اخلي، یعنې د فیس کچه کمیږي. کله چې ډېرې پیسې ولرئ بایننس کې، کله هلته کار کوئ، تریډ به کوئ، یا استوئ راستوئ یاستئ، بیا ستاسو څخه فیس لږ اخلي. بایننس خپله سکه هم لري چې ورته بي ان بي ویل کېږي. بایننس یو ډول هغه لري، کریپټو لري، مجازي پیسې لري چې بي ان بي تقریبا 300 اوس 302 یا 290 دا رقم اوس فعلا ده ارزښت دی چې تر څو پورې رسېدلی ده. د بایننس څخه موږ د بانک او نورو ډېرو لارو په واسطه سکې رانیولی سو. د بانک او د پی ټو پی او په نورو برخو کې هم د ماسټر کارت او داسې نور لارو څخه کولی سو چې د بایننس څخه سکې رانیسو. یعنې کله چې د اپلیکیشن څخه تاسو یا د ویب سایټ څخه د ماسټر کارټو یا د بانکو په واسطه باندې یو شی رانیولی سئ، نو پوه سئ چې د هغه اهمیت لوړ دی. دوی ښه چارټ او ګرافیکي سیسټم لري. دا چارټونه او ګرافیکي سیسټم دا بیا په راتلونکي کې انشاءالله وایو. د لوړ سرعت لرونکی ده، ښه سرعت لري. د امریکا په ټولو ایالتونو کې ملاتړ نه کېږي. دا هم اصلي دفتر یې په امریکا کې دی، نورو ځایو کې هم دفتر لري، خو د امریکا په ټولو ایالاتو کې د دې ملاتړ نه کېږي. هلته بیا نورې صرافۍ هم شته، د هغوی ملاتړ ډېر کېږي. پیچلی چاپېریال لري. چاپېریال یا د انوایرمنټ یې د اپلیکیشن یا د سایټ یې څه پیچلی دی. د انټرنیټ لوړ سرعت ته اړتیا لري. انټرنیټ باید تاسې قوي ولرئ چې د بایننس د صرافۍ څخه استفاده وکړئ. انټرنیټ ته لوړ سرعت والا انټرنیټ ضرورت لري. دغه یې نوم دی دوستانو، کولی شئ چې سرچ کړئ او دغسې لوګو ده، کولی شئ چې ډاونلوډ یې کړئ، ځان ته یو اکاونټ جوړ کړئ. د اکاونټ جوړولو طریقه هم په دغه چینل کې ما تاسو ته اپلوډ کړې ده. خو په راتلونکي ورځو کې به انشاءالله د دوی پر انوایرمنټ باندې دننه د دوی اپلیکیشن ته به داخلېږو، بحث به باندې کوو او په اړه باندې بیا معلومات ورکوو. که چیرې تاسې کوم پوښتنه لرئ او یا کومه غوښتنه لرئ کولی شئ چې په کمنټ کې غوښتنه مو ولیکئ. زه انشاءالله تاسو ته ځواب درکوم او ویډیو درته جوړوم. مننه، تر بیا بلې ویډیو پورې.